خیستا ژوندون که غواړې په قرآن وایا حدیث د پاک نبی آخر زمان وایا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دا نن ورځې د مهمو خبرو د مهم درس نه یو مهمه او قیمتي خبره ذکر کوو. هغه دا دی چې مونځ په خپل ټیم او په اول وخت کې دا په بهترینو اعمالو کې دی، او خاص کر مسافر وروڼه الله دې دوی سفرونه د خیر او د برکت وګرځي. هغه د سحر مونځ کې څومره چې موږ سفرونه کړي دي او کتلیم دي الا ماشاءالله نو لږه کمزوري کوي، لږه څه چې کله بیخي ډېره شي ستنور خاطه سمونځو کې، او د هغې وجه دا ده چې د خوب ټیم ګډوډ شي، د شپې خبرې نو سهار مونځ ته به انسان نشي پاڅېدلی. خو زما ورونو بهترین عمل په اعمالو کې هغه اول وخت کې او خپل ټیم باندې مونځ کول دي. بخاری او مسلم کې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما روایت دی. هغه وایي ما د رسول الله علیه السلام نه تپوس وکړ چې ای العمل احب الی الله، یا رسول الله الله ته کوم عمل ډیر محبوب دی؟ نو وایي ما ته ویل چې الصلاة علی وقتها، خپل ټیم باندې مونځ کول د الله ته ډیر محبوب دی. وایي بیا مې ته تپوس وکړ چې دې پسې محبوب عمل کم دی؟ وی بر الوالدین، پلار او مور سره احسان کول. نو چې چا پلار او مور ژوندي د هغوی سره احسان وکړي، ښه اخلاق دې ورسره وچلئ، ځکه پلار او مور بیا نه پیدا کېږي. وی ما ویل چې د الله نبي بیا دې پسې درېیم کوم ښه عمل دی؟ وی ما ته ویلې چې جهاد فی سبیل الله. نو بهترین عمل په اعمالو کې هغه خپل مونځ دی په خپل ټیم باندې. د انس رضی الله تعالی عنہ یو روایت دی، د صحیحه کې شیخ البانی صاحب هم راوړی دی او سیوطي هم د الجامع کې راوړی دی. انس رضی الله عنہ وی نبی صلی الله علیه وسلم ویلی چې افضل الاعمال الصلاة لوقتها، بهترین په عملونو کې هغه دا دی چې انسان په خپل ټیم باندې مونځ کوي. امام ترمذی او امام ابو داود د ام فروه رضی الله عنها روایت ذکر کړی دی. دغه زنانه و چې د الله د نبی سره بیعت هم کړی و. وایي ما د الله نبي ته ویلی محمد رسول الله کوم عمل ډېر غوره دی چې زه هغې کې ډېر کوشش وکړم؟ وایي ما ته ویلی چې الصلاة علی وقتها، خپل ټیم کې مونځ کوه. او کله چې خپل وخت کې مونځ وشي نو امام ابو داود د عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت راوړی دی چې نبی کریم علیه السلام وایي چې چا ښایسته مونځ وکړه په خپل ټیم باندې وکړه نو الله سبحانه وتعالی به د هغه ګناهونه وبخي. او په خپل ټیم باندې مونځ کول دا سبب دی د داخلېدلو د جنت. الله سبحانه وتعالی د دې په وجه انسان جنت ته بیایي. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، الله وایي خلک چې منځونه په خپل ټیم کوي اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. سوره مؤمنون کې وایي الله به دې خلکو له جنت الفردوس ورکړي. او زما ورونو دا مونځ رسته کول د خپل ټیم نه نو دا سبب دی د جهنم د تلو. رب العالمین به قیامت کې د جهنمین نه تپوس وکړي جهنمینو ما سلککم فی سقر، د جهنم له څه شي راوستی؟ هغوی به ورته وایي چې لم نکو من المصلین، موږ مونځونه نه کوله. زما ورونو موږ او تاسې خو مزدوري کوو، پیسې ګټو، ځانونه ستړي کوو، خو الله مکړي چې قیامت کې ورځ موږ او ستاسې نوم په تاوانیانو کې را نشي. کله دا موږ ویو چې یاره موږ نه شو پاڅېدلی، خو شرعي طریقه باندې وده شو، په شرعي طریقه باندې پرېوځه انشاءالله الله به دې راپاڅوي، په خپل ټیم به دې الله سبحانه وتعالی راپاڅوي. بل ملګري ته وویوه موبایل ځان ته په ټیم کا. او زه کله وایم داسې بانه ده، ځکه که یو سړي ته ووایي چې که ته سهار وختي دې ټیم ته پاڅېدې نو فلاني ځای کې ډیوټي ده او تا ته به ډېرې پیسې میلاو شي. الله ګواه دی چې د هغې نه ورپسې ورمخکې کېږي. زما ورونو ګوره مرګ را روان دی. اولنی حساب په اعمالو کې چې د انسان څه کېږي نو ګوره دا به د مونځ باره کې کېږي. او
کله چې روم فتح شنو عمر رضی الله عنه ویل دی ته د منځ حکم وکړي که منځونه صحیح وکړو نو د دې نور اعمال هم صحیح کیږي او که منځونه برباد کړو نو د دې نور اعمال نه ټیکيږي ورونو ډیر احتیاط کوئ خاص کر د سار جمع کول د مازیګر جمع دغه منځونه دي چې د الله نبی وایي چې دا په منافقانو باندې ګرانی او د مازیګر مونږ چې چانه قضا شو لکه د چې مال او حل تبا شو او دا یک یوازې پاتې شو نن سبا زمونږ استاد سي د خوراک سکاک د لباس د ټول سوچ او فکر شته خدا سوچ نشته چې یاره زه به جمع ته ورسېږم او که وبه نه رسېږم نو زما ورونو ډېر اهتمام په دې باندې کوئ الله مکړي چې سړی دنیا کې هم ستړی ستومانه وي بې وطنه وي مسافر وي د بچو نه جدا وي د ښځو نه جدا وي د پلار او د مور نه جدا وي او قیامت کې الله جهنم ته وروغورځوي خسرت دنیا والآخرة دس انسان دنیا هم تاواني او آخرت هم تاواني او ذلك هو الخسران المبين الله دې موږ د دې تاوان نه بچ کړي الله دې موږ په هغه کامیابو مؤمنانو کې وګرځي چې الله وایي قد افلح المؤمنون مؤمنان کامیاب دي هغه خلک چې په خپل ټیم باندې منځونه کوي الله وایي چې زه به دوی له جنت الفردوس ورکم الله دې موږ او تاسې د ښایسته منځ کوونکو والا جوړ کړي په خپل ټیم منځ کوونکي او دا مونږ چې دی دا د نبي علیه السلام وایي زما د سترګو یخوالی دی او دا سبب د دمیم دی بلال ته ویلي و ارحنا یا بلال بلال دمم کا اذان وکړه چې مونځ وکړو چې موږ دمه شو او دې کې ډېره زیات لذت او خوند دی خو کله موږ چې د دې اهتمام وکړو والله سبحانه وتعالی به موږ ته د عباداتو خوند او لذت دغه کړي زما د نننۍ خبرې مقصد دا زه د سفر کې روان وم ګاډي کې خو دا یو خبره مې الله ذهن ته واچوله چې دې مسافر ورونو ته ټول ویو چې الله دپاره د جمع او د منځونو خیال کوئ وصلی الله وسلم علی عبده ونبیه محمد وآله وصحبه